لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی تیر جمعه د بچو په پلار چې کوم حقوق دي د هغې ذکر مې شروع کړی چې د اولاد په خپل مور او پلار څه بعضې حقونه دي او دا حقونه شریعت ورکړي دي پلار به دا حق پوره کوي او که دا حق د مور او پلار دواړو پوره نه کړل نو د خدای په نزد دا ډېر لوی جرم دی ما درته ویلي چې مور او پلار به دې بچو ته ښه خوی ښیي او ښه اخلاق به ورته ښیي زمونږ په زمانه کې مور او پلار په خپله د ماشوم د بد اخلاقۍ ذریعه ده که ماشوم یا بچې د مور او پلار نه د ګناه څیزونه غواړي ټي وي ته غواړي وي سي آر ته غواړي ډشونه ته غواړي کیبلې ته غواړي نو پلار او مور یې نه خفه کوي زر ولا څیزونه راوړي که لور ته ناروا او ناجیز جامې غواړي نو پلار او مور یې نه خفه کوي په منډه ولا راوړي د دنیا دې لږ ژوند کې پرې خوشحاله ساتې نه یې خفه کوې لیکن آخرت دې د هغې هم برباد کو ځان د دې هم برباد د ګناه په مسله کې به په بچو رحم نه کوئ دا د آخرت د لوی ورځې تبی د ستا دپاره هم او ستا د بچو دپاره په دې کې پرې مه خفه کیږئ د ګناه نه یې ساتئ او که د ګناه کار یې ستا په خوښه وکړه او ته یې باعث شوې نو الله به درنه د قیامت په ورځ تپوس کوي نو ښه اخلاق به ورته ښیې حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه معشوم دی او مور د علم طلب پسې ګرځو بچې شابه هله طلب کوه د علم نو اخلاق ورته ښیې چې کله یې لیږي وی بچې ګورې دروغ به نه وی دا اوس مور خپل بچي ته وایي دروغ به چېرته نه رښتیا خبره کوه په رښتیا والله خوشحالېږي په دروغو الله خفه کېږي نو دوی په لاره روانو اخو پیاده مزلې وې ځان سره به خلکو ډوډۍ او پیسې او دا پیسې وړلې نو پیسې هم ورسره دي او د سفر سامان هم ورسره دی نو په لاره غلو ډاکوانو ګیر کړه نو هغل په سړي دباو کوي که وی پیسې د سره شته که نشته د بیا شته څومره دي دومره دي وښایه کم ځای دی ښودی دی زر یې ولا هغه پیسې راواغېشتې ولا یې ورکړه اغلو هغه خپل مشر ته وی ناشنا هلک دی وی نه موږ نه پیسې پټې کړې په خپله یې راته ځای وښو او چې څومره پیسې وي په خپله یې راله راکړې وی دا هلک ماله راولې چې دی کله ور مخامخ شو د غلو هغه سردار ته مشر ته وی دا تا ولې وي چې ما سره پیسې شته او د پیسو ځای دې راته بیا ولې وښو او دا پیسې دې ولې راکړې دی کې خو ستا د سر او د مال د دواړو خطره ده چې مال خو دې لاړ او د سر دې هم خطره ده کیدی چې موږ دې مړ کړو ولې پیسې هم درنه واغېستې نو هسې نه ته سبا موږ باندې خلک خبر کړي چې دغه ځای ډاکوان دي او غلي د خلکو نه پیسې اخلي نو کیدی شي مړ دې هم پوره دې دپاره چې زموږ د اراس پاش نه شي نو په دې خبره کې ستا د مال هم خطره او د ژوند هم دا دې ولې موږ ته دا خبره وکړه وی دا مې د خپلې مور خبره منلې ده ما ته مور وی چې بچې دروغ به نه وی هر څه چې کېږي که مال دې م دی او که سر دې م دی خو دروغ به نه وی الله به خوشحاله ساتي نو ما د مور خبره ومنله او تاسو ته مې رښتیا ووی تاسو خوښه ده مال اخلی نه اخلی وجنی مې او کار څه کوی خو زه به د مور خبره منم چې ما ته یې څه ښودلې او د غلو مشر هغه نورو ملګرو ته وایي چې کوم سردار د غلو دی وی وګورئ دی هلک ته د خپلې مور خبره مني او موږ د خپل رب خبره نه منو د سره نه د مال پروا شته او نه ورسره د خپل سر پروا شته
مالم لاړ او که سرم لاړ چې خو چې د ما د مور خبره ښکته نه شي ما ته یې دروغ به نه وی نو زه دروغ نه وی نو دې د مور خبره مني او زمونږ لوی ذات چې مونږ سره احسانات کړي دي پروردګار مونږ د هغه خبره نه منو دا څه کوو هغه ټول غله سره د هغه خپل سرداره د غلا نه توبهګار شو توبه یې وویستله ده ته خپل مال هم واپس کو او بیا د دقې هلک نه چې دا مور ورته وي دروغ به نه وی خدای پاک عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه جوړ او هغه غله خدای د هغه مریدان جوړ کړل وروستو او د هغه خلیفګان او نیکان ته خدای پاک جوړ نو مور به بچي ته نصیحت کوي بچی ګورې دروغ به نه وی دوکه به چا سره نه کې ټګي به نه کې دا به مور ورته خپل اخلاق ورته ښیي ګوره د ماشوم مثال د کولالۍ خټې دی د کولالۍ د خټې نه که کولال منګې جوړوي منګې هم ترې جوړېږي او که کوزه ترې جوړوي کوزه ترې جوړېږي او که چاټی ترې جوړوي چاټی ترې جوړېږي خو چې په کوم طرف یې تاوی تاویږي دقه رنګې اوسپنه چې سره کې مثال یې د اوسپنې دی چې اور کې واچې که لور ترې رمبې جوړوي او که سسکوره ته جوړی او که چاکو ته جوړی او که لور ته جوړی دقه د ماشوم مثال دی د ماشوم مثال دقه د کولالۍ خټې یا د لور هغه د اور د بنۍ هغه اوسپنه ده که ته ښه اخلاق ورته ښیې دا ستا ذخیره ده نو ته دې نیک کولم شي او که ده ته بد اخلاقي ښیې نو دی به بد اخلاقه لویږي نو دا ماشوم د تربیت دا د مور او د پلار دی چې ښکلې تربیت ورته وکړه او ښه اخلاق مزیدار اخلاق ورته قسم د صحابه کرامو به دغسې کول بل ورځ زمونږ په حدیثو کتاب کې یو حدیث تېر شو چې کله د روژې فرض شوې وی مونږ به په دې خپلو ماشومانو روژې نیولې صحابه وی ماشومان دومره واړه چې دا د لوبو ماشومانې نو وی دوی به نیمې ورځې ته ورسېدل په ژړا به شو وږي به او تږې به ډوډۍ پسې اوبو پسې به یې ژړل نو مونږ به وله د لوبو سامان را واخېسته دا ګوډاګیني دا واړه دا به مو ته کېښودل چې دا ماشومان پې مشغوله شي او دا ډوډۍ اوبه یې هېرې شي وی په هغې به مشغوله کړل ماښام ته به په دغه چل دا خپل بچي ورسول چې دا روژه پې سر ته ورسو دا روژه یېرې و په لوبې او نن به ښه بالغ بچی وی د 14 کالو بچی وی او مور پلار به ورته بچی په تعالی نه وړي روژې مه نیسه ناجوړه به شي هغه قرآن یادوي دماغ به دې خراب شي له لیونۍ به شي دا څه کې هغه مور او پلار ولې هغې سره د خپلو بچو فکر نو هغې ته دا نه و معلوم چې زما دا بچی دی او دا بچی به زما ناجوړه شي یا به جوړ شي حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها د حضور پاک صحابیه ده یو موقع کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو جهاد سبا جهاد دی د ماسخوتن نه دې 4 زامن بالغان ځان ته مخامخ کېنول وی بچو زه ستاسو څنګه مور یم وی ته خو زمونږ ډېره ښه مور یم وی ما ستاسو د پلار د مرګ نه پس څنګه تربیت کړی دی بېبې ډېر ښه تربیت ترې راله کړی دی ډېر ښه اخلاق ترې راته ښودلی دی وی ما ستاسو د پلار د مرګ نه پس ستاسو د پلار په جامه یا ستاسو د ماماګانو په جامه دا خو نه دی لګولی نه بېبې ډېر د حیا او د عزت ژوند دی تېر کړی دی ډېر د پردې ژوند وی ما ستاسو د پاره دا خپل سر سپین کو حالانکه عربو کې به دا رواج و چې خاوند به مړ شو ښځې به به خاوند ما ستاسو د پاره دا سر سپین کو او بل خاوند مې نه دی کړی نو زما څه حق منې مورې حکم کوه ستا خبره به مونږ ولې نه منو ته چې سوی مونږ به منو ویښه سبا له د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کافرو سره جهاد تاسو به هغې کې شرکت کوئ مورې شکر دی چې تا راته ووې ځکه مور خو سړی منې کوي مونږ خو لا وی چې مونږ به ځو هسې نه مور هم منې کې مور خفه نه شي بې نه بچي یو خبره واورئ چې کله د جهاد اور ګرم شي که نه ښه مضبوط نو یو به وردانګې او که لږه سستي مو کړه او یا هم شا کړه وتښتېدی نو د قیامت په ورځ به مې د خدای او د رسول سره ملاقات کېږي د خپل حق تپوس به شا کوی به نه تښتې به نه وردانګې به مخ په مخ جنګېږې واقعي همغسې بچي ګوره مور تربیت ورکړی دی همقسې وشوه چې میدان د جهاد ته لاړل او جنګ ښه مضبوط ګرم شي او دوی ورغې شهید شو دې کې دویم ورغې شهید شو دې کې دریم هم شهید شو او څلورم هم شهید شو
مور ته چالوي انا له خوشاله وا او بچی سلور واړه زلمی زامن ورته پزمکه د وینو شوړ پوړ پراته دي ورته ودرې دا وی بچو وی اوس می زړه خوشاله شو د خدای په دربار کې د قیامت پر ورځ چې زه ودرېږم نو ستاسو پلار ته رسول الله مبارک ته به زه هسکه غړی ولاړی او الله ته به یم چې الله تا را کړي او ستا لار مې ورته ښولې وه پروردګاره نور عمل نشته دغه عمل مې دله راوړې دا څلور بچي دا پکې رانه قبول نو مور به بچو ته ښه تربیت ښایي نن موږ د دنیا دپاره خو مور او پلار لګیا دي لارې ورته د دنیا ښیي په دا ګټه کوه دا کوه حرام هم ورته ښیي حلال هم ورته ښیي بچو له مخیرت برباد کو ځان له مخیرت برباد نیغه لار ورته وښایه جومات ته به وځه قرآن پې یاد کا علم پې وکړه خپلې خویي ورته وښایه هیرو یو خبره درته دا پغلا دا بچي ګورې د مور او پلار بلد کړي هسنګه دا یو ځل یې چې ته پردې خشاک راوړو او یا سپیاکې راوړه او یا چاکوي کور ته را دننه کړ او تا ورته وي بچي دا کوم ځای یاره دا د پلانکي دیوال نه را پرېوته او مضبوط څه سپېله ته دا مور وباسي چې دیوال نه را پرېوته سپیاکه تا ولې راوړه کور دا چاکو کوم ځای ابه دروغ درته وي دا مې لاره کې ومونته وش هغه ځای کې واپس کړه ما له کور ته مه راوړه تا څه خیال دی دا بچې به بیا کور ته د غلا شی راوړي خو چې ته ورته وی شو بچې نن خو خاوند ته وی زوی خو دې نن خشاک راوړی دی نن خو یې سپیاکې راوړی نن خو دې زوی ګوره لار کې چاکو مونته هغه مونتې نه پردې را پټ کړي هغه ډاډه شي چې په دې کار خو مې مور او پلار خوشحالېږي نو سبا د دیوال نه لس سپیاکې نورې راغورځوي سبا پردې خشاک نور هم ریبي سبا پردې شوتل هم ریبي سبا پردې جیبونه هم وایي کوم ځای ته به رسي خبره به کوم ځای ته رسي دقسې مثال دی یو سړی یو هلک و دغسې مور غلا به یې کوله راوړه به یې مور به ورته غږ نه کو به خوشحاله و بیا به یې غلا رو لاول یو شی راوړه بیا د 2 روپو شی بیا د 4 بیا د 5 بیا د 6 اخره کې چې ډاکي جوړ مور پلار به ورته خوشحاله داسې به ورته مور پلار خوشحاله و بلکې مور به ورته خوشحاله وه بچې مې نر دې تکړه دې څیزونه راوړي هغه ډاکو شو غل شو آخر کې په غلا کې یو ځای کې قتل شو قتل یې وکړو ګیر گرفتار قاضي ته پیش شو قاضي پې د پانسۍ حکم وکړو دا پانسي کې چې دې کله دا پانسي ګاټ کې سړی بند شي نو دله بیا په دې خیري وخت کې د ده نه تپوس کوي که څه وصیت دی چې هغه دله پوره شي وایي ستا څه وصیت دی وایي زما دا وصیت دی چې زما مور لږه ماله راولې او زه د مور سره خیري ملاقات کوم یو 2 خبرې ورته کوم ډېره ښه ده د پانسي ګاټ لیوله مور راوسته چې راوسته وایي دا بچی دی مور ورته جاړي او په سر یې ورته ریخې بچیه او دا به زه څه کوم پلان کې مور دلته راشي تا ته یو غوږ کې پټ غوندې وصیت کوم هله وایه بچې څه دي چې دا غوږ یې ورنږدې کړه نو په غاښونو کې دې غوږ راونیوه او داسې مضبوطې چغې د مور نه وویسته چې هغه غوږ یې په دا خوله کې جدا کړه پولیس والا رالل او خلاصۍ مور دې ده مور دې ده مور دې پرېږده پرېږده خو چې هغه تر څو پرېښوده نو غوږ یې دې شو کولی وی دا د دې مور د لاسه په لومبۍ ورځ چې ما د غلا شی راوړو دې ما نه څپېړی استې و نو ما نه به دا ډاکو قاتل نه جوړېده دا راته خوشحاله شو نو زه ډاډه شوم نو بیا راته خوشحاله ما ته اوس سر مخ وی پکار دی چې تا مخکې پانسي کړم او زه در پسې وروستو پانسي شم دا د آخرت مثال هم دا خو دنیا کې مثال دی دا د آخرت مثال نو مور به بچو ته نو هغه بیبي خنسا هغه خپلو 4 بچو ته څه وایي په اوس دې راله هسکه غړی به د دواړو جهانو سردار ته د قیامت پر ورځ ودرېږم او الله ته به ودرېږم چې ما خپل بچي ستا په لار تا پسې در زمونږ مور او پلار که مانځله ځې او ګرمي وي بچې کور وکړه که نه ګرمي ده که د اتوار ورځ شي د اتوار د چوټۍ ورځ دا مور او پلار ماشومان نه پاسوي مانځله په یو کس یې پاسوي بل پرېږده نه د چوټۍ ورځ ده چې لږ خوب وکړي مې پاسوه ماسخوتنې بچې مه د جومات ته را کور دا مونځ وکړه ښه زه بس کور به وکړي خیر دی دا ولې د ګناه لارې مور او پلار ته ښیي دا بچو ته ښیي د دنیا د لږې ګټې لارې ورته ښیي د آخرت د ګټې لارې ورته ولې نه ښیي نو د پلار او مور باندې د بچي حق دا دی چې دوی به ورته ښه خوی ښیي او ښکلې اخلاق به ورته ښیي غلا به نه کوې ډاکه به نه کوې دوکه به نه کوې کنځل به نه کوې